السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو محترم ورونو، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې صلوا کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ وکړئ لکه زه چې کوم. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خذوا عني مناسککم، ما نه د حج طریقه زده کړئ. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د جنازې د مړي طریقې هم راښودلي چې ستاسو ژوند به څنګه وي د مرګ نه پس، مړي سره به څه کوئ څه به نه کوئ. تاسو وګورئ د قبرستان ته د اسلام او د سنت مطابق داسې قبرستان باید نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې لعن اليهود والنصارى اتخذ القبور انبیائهم مساجد، لعنت دی په یهود او نصارا باندې چې د خپل مولیانو او د مشرانو د انبیاو قبرونه یې جوړ کړو، مسجدونه یې جوړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلم کې حدیث راځي، علي رضی الله عنه ولیکل چې لا يبقي، وایي ته داسې یو قبر مه پرېږده چې هغه د یو بلس نه جګي. تاسو وګورئ د ټولو قبرونو ته 2 منزلې او 3 منزلې او داسې جوړ کړي. د قبر مطلب په اسلام کې څه چې تا ته رغبت درکړي چې زه به یو ورځ مړ کېږم، زما ژوند به هم داسې ختمېږي. دلته چې اکثره خلک راشي، دلته خو جنډې نشته په بعضې شهیدانو په قبرونو باندې، نو خلک هغه جنډې بیا په ځان باندې وهي. دا وایي چې ولا په دې باندې به زما دانې جوړې شي او زما پې فلانی شی جوړ شي. دا کوم یعنې قرآن او سنت موږ ته راښودلي دي. دا انسان چې خپله مړ شو، تا په دې باندې جنازه وکړه چې الله پاکه دې ته مغفرت وکړه، نو بیا ته راځې د دې قبر خاورې خورې چې ولا دا خورده ده یا مالګه هلته راوړې وایي چې دا خورده ده. دا خو نه اسلام ښودلي نه قرآن او سنت په دې باندې عمل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې قبر پخوئ مه، ګوره ټول پاخه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په قبر باندې لیکنه مه کوئ، اکثرو باندې لیکنه کړې ده. بیا موږ ته خلک وایي چې دا نوي خلک را پیدا شوي دي، دوی دا نوي کارونه د کوم ځای نه شروع کړي. دا خپله د ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې هم نشته، هغه هم په دې باندې منع کړې ده، هغه هم په دې باندې منع کړې. قبرونو ته تاسو وګورئ، اکثر وګوره دا لکه یو نوی واده چې شوي، دا داسې شی نه یې بیا چولي. انسان به قبر په منځ کې فرق وشي کړی، او بېشکه بې احترامي نه ده کول پکار. خو تاسو که چېرته هم لاړ شئ جنت البقي ته د صحابهو قبرونه وګورئ، هغه داسې نه دي لکه په دې طرفه نه شي. زموږ خو مقصد آخرت دی. دلته چې موږ راشو موږ آخرت یادول غواړو، خو داسې قبرونو ته چې سړی وګوري آخرت به تا نه څه دغه شي. دوی مړو ته هم بنګلې جوړې کړي دي، او دوی مطلب دا دی چې ولا مړی هم ضرورت لري او بنګله ورته جوړه کړو. دا خاورو کې غریب پروت دی، دا د خپل دغه نه څه خبر دی. ولته په لیکل هم په دې طریقه باندې شوي ده. باید موږ صحیح دین طرف ته مراجعه وکړو، هغه چې قرآن او سنت دی، کوم چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلی دی، او داسې خرافاتو نه ځان لرې ساتو. ځکه د دوی خپل مولیانو په دې کې ګټه ده، همداسې قبرونه جوړولو او دې کې خیراتونو کې هغوی ورته هم دومره نه وایي چې ګوره دا خو اسلام منع کړې ده او دین په دې باره کې سخت وایي. ویلي دي شرک چې پیدا شوی دی اکثره د دې نه پیدا شوی دی. ځکه د دې تعظیم چې دوی په زړه کې ورننوته، سبا که راشي ته دې ته ګوته مه وړې، بس تا ته به وچي، ته به احترامه یې، ته خو داسې کې د قبرونو به احترامي کې، نو شرک دې نه پیدا کېږي. نو راځئ چې کوشش وکړو او د توحید طرف ته خلکو ته دعوت ورکړو، داسې خرافاتو نه ځان وساتو کوم چې زموږ ایمان هم خرابوي، زموږ دین هم خرابوي. نو دا څو خبرې وي، راځئ په دې باندې عمل وکړو. خپل مړي نن نه بعد په صحیح طریقه باندې، اسلامي طریقه باندې، باید اسلامي قبر دغه نه جګ نه وي. لکه دا قبر تاسو وګورئ، دغه نه جګ نه وي. دا نور ټول چې دلته دي دا اکثره د سنت په خلاف د صحیح قبرونه نه وي. همدا خبرې چې ما کوله، انشاءالله امید لرم چې ټول ورونه په دې باندې عمل وکړي، او دې کې د وهابیتوب او نه وهابیتوب څه خبره نشته، قرآن او سنت موږ ته راښودلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.